السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم. أرحب بكم جميعا د عربي زده کړې آنلاین مرکز لسم درس ته ښه راغلاست. درس پیلول نه مخکې زمونږ دا وحده هم خلاصیږي او تمرینات ټول د تاسو ته پرېږدم انشاءالله. هغه تاسو خپلو کې تکرار وکړئ. که څه مشکل تمرینات کوي بیا کومنټ کې پوښتنه کولی شئ او نور تمرینات چې مخې ته راځي هغه هم تاسو ته زه پرېږدم چې څه پوښتنه وي هغه باید تاسو وکړئ. درسونه په ما، تمرینات په تاسو. او هیله کوم درسونه شیر کړئ، لایک کومنټ مه هېروئ. یوټیوب کې هم زموږ ویډیو لایک او کومنټ کوئ. نو خپل درس پیلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس الثامن، اتم درس، آداب الطعام، د خوراک آداب. استمع إلى الحوار وأعيده، أورم دي محاوريته وقتم وأعيده تكرارهم. انظر يا خالد، أقرأ خالد، انظر أقرأ يا خالد أي خالدة. هو يأكل بيده اليسرى، هو هغا يأكل خري بيده پلاس دخپل اليسرى پچپ لاس. هو يأكل بيده اليسرى، هغا پچپ لاس خوراک کوي. لا، الأكل باليد اليمنى، خوراک پخی لاس کوي. الأكل باليد اليمنى، خوراک پخی لاس کوي. ويتناول اللحم من طبق صديقه، هو وایي چې هغه د خپل د ملګري هغه نه خوراک راخلي خپل قاب کې دی، یعنی خوراک کوي د خپل د ملګري قاب نه، کاسي نه. هو لا يعرف آداب الطعام، هغه د خوراک په آداب نه پوهیږي، یعنی د خوراک آداب هغه نه پیژني. ما آداب الطعام، د خوړو آداب څه شی دي؟ دلته د خوړو آداب دي تسمیت الله قبل الاکل، بسم الله الرحمن الرحیم، د خوراک نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وهل. غسل الیدین قبل الاکل وبعده، لاسونه مینځل مخکې او وروسته له ډوډۍ. الاکل بالید الیمنى، خوراک په ښي لاس. اکل الشخص من امامه، هر شخص باید د خپل مخ نه ډوډۍ وخوري، خپل مخ نه، یعنی حمد الله بعد الاکل، الحمدلله ویل وروسته د خوراک نه. تنظیف الاسنان بالفرشات والمعجون، او غاښونه مینځل په کریم او برس باندې. فرشات برس ته وایي، د غاښونه چې په مینځي هغه برس ته وایي، معجون هغه کریم ته وایي. وعبروا عن الصور، تعبیر کوم د دې عکسونو نه. غسل اليدين قبل الاكل وبعده، لاسونه مینځل مخکې او وروسته له ډوډۍ څخه. اوس دلته څه وایي؟ غسل الاسنان بعد الاكل، غسل الاسنان بعد الاكل، لاسونه غاښونه مینځل وروسته له ډوډۍ څخه. اوس دا چېرې تمرینات دي باید زه تاسو ته وایم او دا هم تاسو ته وایم، که لاندې بل بیا هغه تاسو وکړئ. نو د أكل التفاح بيده اليمنى، أكل التفاح بيد اليمنى. أكل الطعام من أمامه، أكل الطعام من أمامه. مراجعة وتلخيص. أقرأ الحروف: همزة ألف عين سين صاد طا تا ها. اقرأ الكلمات: طباخ مخکې معنا شوی، مثلج یخ خوړ یخ، تفاح یخ شوی یعنی یخ شوی، تفاح معنا بطه بطکه، رمان انار، رمان صرف نه ویل لفظه، رمان انار ته وایي. اقرأ الجمل، جملې ویل ولم. هذا تفاح، دا مڼه ده. اشتريت تفاحا، ما مڼه واخیستله. اشتريت صندوق تفاح، ما یو بکس مڼې واخیستلې. هذا بيض، دا هګۍ ده. اشتريت بيضا، ما هګۍ واخیستې. اشتريت طبق بيض، ما یو کاسه هګۍ واخیستې یا یو پلیټ هګۍ واخیستې. اقرأ واقف على آخر الكلمة، الولم او وقف کوم آخر د کلمې کې. تفاحه تفاحات، برتقاله برتقالات، بيضة بيضات، تمرة تمرات.
انسخ الکلمات دا صرف انسخ کاپی کول نسخ کول د کلمو دی. زید دلته هم دلته ولیکا زید شجره موزات برتقاله تفاحه موزه توت دا صرف لیکل دی لاندې. اقرأ الاعداد اعداد ویم دیالف تچوي 13 15 14 سوالف 19 نونس. اكتبوا بخط جميل دا په کلی خط سره لیکم دا لیکل. اصل الصورة بما يناسبها وصلهم د تصویر هغه چې مناسب دي سره. عنب انګور کم دي دا دي سره وصلول. سمک ماهی دا دي سره وصلول. تفاح مڼه پاس دي سره وصلول. قهوه دي سره وصلول. رمان انار دي سره وصلول. او لحم وخه دي سره وصلول. ارز ورج دي سره وصلول. اضع الاحرف الاتيه في مكانه المناسب. دا تصویر دی خاتون ته وګورئ دغه حروفونه چې کوم دلته راځي دا تاسو ولیکئ. صحیح ده کنه. نو یو دویمه دا سین را دې ته چې راځي سکرون دا نور تاسو ولیکئ کومنټ کې. اختبار نهایت الوحده دا اختبار امتحان د اخر وحدی دی. دا به امتحاناتو کې ان شاء الله پښتون تاسو نکوم. دا به تاسو خپل کې کوشش وکړئ چې خپل هغه وکړئ. کوم الف لام دلته راځي کوم دلته راځي نو دلته تیار ورلیکل الف لام شمسیه الدجاج الموز العنب کوم شمسی ده کوم قمری ده نو کوم کې الف لام ویل کی کوم کې نو ویل کی تاسو دلته ولیکئ. دا تاسو ته پریدم دا وحده مکمله دا تاسو ویل دي انتم الذين الذي دا به تاسو سو پیژنئ. او دا خو تفاحه واحده دو تفاحه دو دانی ثلاثه دا به تاسو ډکئ. نو دا مکمل د تاسو پریدم خپل نوې درس ته راځو. الوحدة الثالثة دريمة وحدة جسمي سليم زما بدن روغ ده. سليم روغ توي جسمي سليم. دي وحدة كيبا د بدن اعضاوي خبرې کوو. اجزاء الجسم د جسم اعضاء اقرأ الولم العين سترګه انظر بعيني ذا ګورم خپل سترګې سره. انظر بعيني ذا سترګې سره ګورم کتل کوم. الانف پوزه. اشم الورد بانفي اشم الورد بانفي ذوي ګل خوشبوئی کوم په چی سره پوزه سره. اشم بوئی کول د ګل په پوزه سره. اللسان اتذوق الطعام بلساني ذوي خوراک ډوډۍ دا په هغه سره خپل ژبې سره تذوق یعنی معلوموم خوندوم خوند اخلم. الاذن وغ اسمع باذني ذا په وغ سره اورم. الفم اكل بفمي ذا په خلی سره خورم. اليد امسك نسم اتناول خورم. المس مسكوم. الاشياء اشياء بيدي په لاس سره. الرجل پخا الرجل مکمل پخی ته وي. امشي على رجلي ذا په پخو سره و ګرځم. ركبه زنګون ساق دې سیته د پخی ته ساق وي. قدم صرف دی لاندې دغه سیته چوي قدم وي. اصابع ګوتې. اظافر نوکان. عدد دراز دې حصې ته ټول ته عدد وي. عدد. مرفق خنګرای فکر کوم خنګرای وي. ساعد دلاف دې حصې ته ساعد وي. دې حصې ته ساعد وي. ذراع مکمل ذراع دلاس دې حصې ته ذراع وي. اصابع ګوتې. اظافر نوکان. درس ادراس چې وي دا غاخون ته درس وي. اسنان مکمل غاخو ته وي. دیجی پورې اسنان جمع کې اسنان ټول غاخون ته وي. او بیا چې په انواع کې راشي تجوید کې تاسو به ویلي درس ادراس دیتا درس وي. اسنان دی غاخون ته وي. شفه شونډه. رأس سر ته وي. رأس سر مکمل سر. اذن غوږ. شعر ویخته. عین سترګه. انف پوزه پزه. عنق او رکبه غاړه. عنق او رقبه دا غاړې ته وي. زمونږ دا دوه ورقې پی ډي اف په دې فایل کې نسته نو دې نه تېرېږو ځکه نسته ما فایل کې وکړه دا څه مشکل لري. دې پاڼې ته راځو. صیدلیه دواخانه درملتون. صیدلیه. الاستقبال خراغلاست. استقبال خراغلاست.
ها الدرس الأول عيادة العظام. عيادة العظام، عيادة كلينيك توي، عيادة العظام كلينيك. ده أورتوبيدي كلينيك، أورتوبيدي عظام ده هادوكو كلينيك، هادوكو كلينيك أورتوبيدي چی ورته وای. عيادة الباطنية، عيادة الباطنية ده داخلي أجزاء كلينيك يعني داخلة چی ورته وای، داخله كلينيك. عيادة الأسنان ده غاخونو كلينيك. عيادة الأنف والأذن والحنجرة گوشو گولو چی تاسو ورته وای، گوشو گولو. عيادة د غوږونو پوزي او حنجري غاړي دا كلينيك. غرفة العمليات د عمليات کوټه. عيادة القلب د قلب كلينيك. عيادة العيون د سترګو كلينيك. الطوارئ، طوارئ دا غتوي اضطراري يا عاجل emergency الطوارئ. عند الطبيب دكتور سرا. استمع الى الحوار واعيده، دي محاوري تغوك نسم واعيده ودا تكرارهم. سلامتك اتا سلامتي دوي. مما تشكو يا بني، مما تشكو يا بني د ثشي څخه شکایت کوي اي زویا. ډاکټر ورته مما تشكو يا بني د ثشي د ثشي څخه شکایت کوي. من ألم في صدري، د سینې درد څخه شکایت کوم. من ألم في صدري د خپل سینې درد څخه. احتاج الى تحليل الدم، احتاج الى تحليل الدم د وینې ټیسټ ضرورت ده، ضرورت لرم. واشعه للصدر او د سینې اکس ری، اشعه تصویر اتور عکس، اشعه اکس ری، اکس ری توي او د سینې اکس ری ضرورت لرم يعني وی ګورم بعد. سنذهب الآن إلى المختبر وغرفة الأشعة. سنذهب الآن إلى المختبر. مختبر. سنذهب الآن إلى المختبر وغرفة الأشعة. وثمنغ ذو إلى المختبر لابراتوارتا وغرفة الأشعة أو د إكسري كوتيتا. مختبر دا غتوي لابراتوار لابراتوري چی ورتوي، أو غرفة الأشعة إكسري كوتا. أرني صورة الأشعة، أرني صورة الأشعة د إكسري أكس تصوير يا أكس ماتا راك روي غورم. هذه هي دغدا هغا. الحمد لله صحتك جيدة، والحمد لله دا الله استعين دا صحت خدي. سأكتب لك بعض الأدوية المسكنة. دتاتا زرد چوليكم بعض دواغاني المسكنة تحلیل د درد کمیدو په خاطر، مسکنه د درد کمیدو په خاطر تا بعض دوا ذلیکم. شکرا یا دکتور، ډیره مننه ای ډاکټره. مع السلامه، د الله په امان. دا یو ځای کوم نور دا باید د پاسینی درس نه د دې جوابونه تاسو لیکي. اضعوا صحیح او غلط علامات دلته تقدم. اول زویم نور په تاسو باندې چې کوم صحیح ده کوم غلط. مكمل تمرين ملكي صرف صحيح وغلط لكي. الطبيب يحتاج إلى تحليل البول، ودكتور تشميتاذو غتا ماينيتا ضرورت لري. نو پاس اچشي د ضرورتو اکسري یا که سخستلو ته ضرورتو کنه، نو دا غلطه ده، دا غلطه ده جمله. دا درې جملې تاسو باید وکړئ. استمع واعيد. اشكو من ألم أو أشعر بألم في صدري. أشكو شكايات كوم، أشعر إحساسهم. أشكو من ألم في أذني. طول أمدا معنا وركي أشكو شكايات كوم من ألم درد في أذني بغوغوكي، في عيني بسترغكي، في أسناني بغاخوكي، في حنجرتي بغاړکي، في أنفي بپوزكي، في بطني بخيټکي، في صدري سینکي، في ظهري بملاکي یا شاکي، في قدمي بلاندي بخکي قدمكي. أستمع للمعلم وأضع خطأ تحت حرف الدال وخطين تحت حرف الضاد. وإذا ما علمت وقنسم وأضع خطا أو يو خط كأقم دي دال لاندي يو خط أو دي ضاد لاندي دو خط. مثلا أشكو من ألم في قدمي. إذا شكايتكم دي درد سخا في قدمي بخكي. ګوره دلته دال اغلق قدمي. أشكو من ألم في ضرسي. وإذا شکایت کوم د درس څخه خپل غاښ کې، درسي په غاښ کې.
اشعر بألم في صدري، په خېټه کې زه د خېټې درد څخه زه د خېټې درد احساسوم. اشعر بألم في يدي، زه وای د پلاس کې خپل درد احساسوم. استمع واصنف كما في النموذج. د تمرین څخه تیریږو، دغه ټایپ دلته نشته. آډیو چې تاسو باید واورئ او باید تاسو دلته ولیکئ چې کوم حروف شمسي دي کوم قمري دي، دا بیا تاسو ته ان شاء الله امتحاناتو کې راځي، پاس درسونو کې تیر شوي دي. اقرا والاحظ. یو او سین ده، یو سوف ده، د دې مابین کې اوس فرق تاسو معلوموي. سین اذهب بعد، ذ مرسته له که ورسته له دقیقې دی، ورسته له ساعت دی، ورسته د یو ورځ دی، هغې ته سین راځي. ساذهب بعد دقیقه، ساذهب بعد ساعه، زما ورسته د دقیقې څخه. ساذهب بعد ساعه، یو ساعت ورسته ځم. ساذهب بعد یوم، یو ورځ ورسته ځم. دومره وخت چې شو یا 2 ورځې ته شو یا 3 ورځې یا 4 ورځې سین راځي. خو چې خبره اونۍ ته شوه، هفتې ته شوه، نو بیا سوف راځي. سوف اذهب بعد اسبوع، د یو هفته ورسته ځم، یو هفته ورسته ځم. سوف اذهب بعد شهر، زه یو اونۍ یو میاشت ورسته ځم. سوف اذهب بعد سنه، ورسته د یو کال څخه ځم. نو دقیقه، ساعت، ورځ، 2 ورځ، 3 ورځ ته سین راځي، او د اونۍ، میاشت، کال نه ورسته چې کوم کار ته ځي یا کوم کار کوي هغې ته سوف راځي. اوس دلته مثالونه راځي. الطبيبان فحص المريض، الطبيبان فحص المريض، و ډاکټر، 2 ډاکټرو د مریض معاینه وکړه. امس الاسبوع، دلته اوس راځي امس، قبل يوم، قبل يومين، قبل اسبوع، قبل شهر. الطبيبان فحص المريض، دلته اوس راځي قبل يوم راتلی شي، قبل يومين، قبل اسبوع، قبل الشهر، او قبل امس، قبل اسبوع الماضي، تیره اونۍ. الطبيبان يفحصان المريض، اغا ماضي و دا اوس مضارع ده. الطبيبان يفحصان المريض، و ډاکټران، 2 ډاکټرو د مریض معاینه کوي. يفحصو يفحصان، دواړه ډاکټره د مریض هغه کوي، معاینه کوي. الان اوس، في هذه اللحظه، په دغه لحظه کې، في هذه الساعه، په دغه ساعت کې. نو دا مضارع شو. او اوس چې وي الطبيبان سيفحصان المريض، الطبيبان سيفحصان المريض. زر دی چې ډاکټر مریض چې کړي معاینه کړي، و زر دی چې ډاکټر مریض معاینه کړي. بعد قليل، ډیر لږ وروسته. غدا، سبا ته، بعد غد، سبا نه بل سبا. الطبيبان سوف يفحصان المريض، الطبيبان سوف يفحصان المريض. الطبيبان سيفحصان المريض بعد قليل، بعد قليل، بعد غدا، بعد غد، دا خو ویلي. الطبيبان سوف يفحصان المريض، دې ته چې راځي اسبوع القادم بعد شهر. درته چې ډاکټر د ژر نه، یعنی ډاکټر د مریض معاینه کوي کله؟ اسبوع القادم، را روانه اونۍ، را روانه هفته. بعد شهر، ورسته د میاشت، یو میاشت ورسته. الطبيبان سوف يفحصان المريض اسبوع القادم بعد شهر. أكمل كما في النموذج، في زمن الماضي قبل، في زمن الحاضر الآن، في زمن المستقبل آینده کې، په مستقبل کې بعد، قبل، الآن، مستقبل. اوس دلته معلومیږي. ذهب المريض إلى المستشفى قبل يومين، مریض شفاخانې ته ولاړ، روغتون ته ولاړ، قبل يومين، 2 ورځې مخکې، یعنی 2 ورځې مخکې مریض روغتون ته ولاړ. يذهب المريض إلى المستشفى الآن، مریض اوس روغتون ته ځي. سوف يذهب او سيذهب المريض إلى المستشفى بعد غد، درته چې مریض روغتون ته ولاړ شي سبا نه بل سبا. نو دا تاسو باید خپل وکړئ، تمرین دی، دې ته وګورئ او دا تمرین تاسو خپل وکړئ، دا او دا خپل وکړئ. أضع علامة الصحيحة أمام الاختيار الصحيح كما في النموذج، وهي علامة دي لاندې جملو کې تاسو استعمال کړئ. المريضان خرجا راځي که يخرجان؟ المريضان خرجا من المستشفى أمس. خرجا ماضي دی، خرجا يعني فارغ، خارج شول، راوتل، يعني ماضي دی. أمس ځکه دلته ما أمس راغلی.
دا دویم نور پتاسو دي المریضان یخرجان راضی که سوف یخرجان راضی نه ځکه الان راغلی اوس یخرجان راضی المریضان یخرجان من المستشفى الان دو مریضان د روغتون څخه اوس راوځي یخرجان دا نور تاسو باید صحیح او غلط کړئ اربط بين الجملتين مستخدما اذ ان كما في النموذج ودغه جملې په دې ان او اذا سره دا ترتیب کوم شعرت بعلم ذهبت الى الطبيب اذا شعرت بعلم ذهبت الى الطبيب کما د درد احساس کوو زه به ډاکټر ته تللی وم ان شعرت بعلم ذهبت الى الشديد د اذا او ان دلته ګرامري اصطلاحات دي خو موږ د محاوره ختمو محاوري کتاب هم چې کله خلاص کو ان شاء الله ګرامر یو کتاب هم د سی بیا مخې ته شروع کوو او هغه مخې ته وړو نو فلحال صرف دومره ذهن په ماغه کوي معنی یعنی یو شی راځي اذا ان شعرت بعلم ذهبت الى الطبيب لاندې دا مثالونه دې ته وګورئ همدغه تاسو ډک کړئ اذا تناولت الدواء صرف اذا د لیکن نور خپل اذا تناولت الدواء ذهب الالم ان تناولت الدواء ذهب الالم دا همدغه سي اذا دا ټول خپل لیکل کېږي ان کې او اذا کې او دام دا هغه ده اقرا والاحظ كل يوم يوميا كل يوم هر ورځ يوميا هر ورځ كل شهر هر میاشت شهريا هر میاشت كل اسبوع هر اونۍ اسبوعيا هر اونۍ كل سنه هر کال سنويا هر کال زموږ درس هم دې پورې درس زیات شو نو که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ وکړئ درسونه لایک او شیر کول هیر نه کړئ که څه پوښتنه وي بیا هم یوټیوب کې هم کولی شئ او پاڼه کې هم کولی شئ نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته